رب العالمین چې دا انسانو پیریان پیدا کړی دي، قرآن شریف کې الله فرمایي دا ما صرف دې له پیدا کړی چې دې زما عبادت او بندګي وکړي. وما خلقت الجن والانس الا يعبدون. که پیری دی او که انسان دی، دا مې صرف او صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړی، بندګۍ له. کل مخلوق الله د انسان د خدمت لپاره پیدا کړی دی. که دا انور دی او که دا سپومۍ ده او که دا ستوري دي او که دا اسمانونه دي او که دا ځمکې دي او که دریابونه او که کاڼي بوټي، دا ټول د انسان د خدمت لپاره دي او انسان یې خپلې بندګۍ له پیدا کړی دی. نو چې هر کله الله دا دومره کائنات د انسان دپاره پیدا کړل، ونه چاله څوک معمولي غوندې رزق ورکي، چاله څوک معمولي غوندې پوټینې غوندې عزت ورکي، چاله معمولي غوندې پیسه ورکي، چاله یو نوړی ډوډۍ وکړي، هغې څونه قدر کوي. نو الله دا دومره لوی کائنات موږ دپاره پیدا کړو، خالص دې دپاره چې د انسان ته د اوبو ضرورت وي، نو دونې ورته اوبه ډېرې کړې چې ځمکې لاندې ورته دریابونه جوړ کړي. د هوا انسان ته ضرورت دی، بغیر د اکسیجن او د هوا نه دی جمدې نشي پاتې کېدی. نو هغې وله په لیټرو نه ده مقرر کړې او نه یې وله هغه په ځمکه کې دننه مقرر کړه چې جت دي چې ځان له راوباسه. دا ټوله فضا یې ورته خدای د هوا نه ډکه کړه. او چې د خوراک ضرورت دی ورته خو د خپل مقدار مطابق نو ځمکه کې وله د کروندې طاقت پیدا کړه. او د میوو د پخېدو ضرورت چې میوه خوري، نو د نور او سپومۍ رڼاګانې وله خدای پیدا کړی، د ستورو رڼاګانې وله خدای پیدا کړی. او د خوراک د ضرورت لپاره خدای پاک وله ګړې او چیلې او د پیو دپاره د هغې غواګانې او میخې ګړې چیلې خدای پیدا کړل. ګرمۍ یخنۍ انتظام دپاره خدای د وړۍ د ګډانو د وړۍ او د ګډو چیلو د ویښتو د شړو بندوبست وکړو. دا خدای پاک دا ټول د انسان دپاره دا هر څه وکړل چې زما دا انسان محتاج دی چې له دا جتونه زه پوره کړم. اوس د انسان یې څه پیدا کړ؟ دا د خپلې بندګۍ او د عبادت لپاره چې دې زما عبادت وکړي. وما خلقت الجن والانس، یوازې انسان نه که پیری دی او که انسان دی، دا ما په څه پیدا کړل؟ دې دپاره ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې دې زما بندګي عبادت وکړي. عبادت څه ته وایي؟ عبادت دې ته وایي چې یو خو په زړه کې د خدای مینه پرې راولې، محبت، او دویم ځان د الله په دربار کې عاجزه کړي، غایت التذلل او غایت الحب، انتهایی د الله په دربار کې ځان ذلیله کړي. سړی چې دا سر په خاوره ږدي خو ځان ذلیل کوي که نه؟ سړی چې دا په کونډو باندې لاسونه کښېږدي او رکوع کړي خو ځان ذلیله کوي که نه؟ او سړی چې دا لاسونه په سینه باندې وتړي او قبلې ته مخ کړي، د ده مقصد خپل عاجزي ده که نه؟ عاجزۍ کې ځان ذلیله کول دي. نو دا دوه څیزونه شو، یو به چې چاته ځان ذلیله کوي او عاجزه کوي، هغه سره به مینه کوي او ځان به انتهایي کمزوری کوي چې خدای لاس مې په سینه درته وتړل او لکه څنګه چې قیدي په هتکړو کې تړلې شوي، ما د خپل لاسونو هتکړی ته ځان ته په خپله واچولې. بل خوا به نه ګورم، دې ځمکې ته به ګورم، خدای زه ډېر عجز او کمزور یم. او کله په کونډو لاس کېږدي په رکوع ورته ښکته شي، او کله ورته په ځمکه په دا خاوره کې سر کېږدي چې خدایه ګورې زه تاله عجز یم، د طاقت او د لویې خاوند خو دې ته عبادت دی. د عبادت یوازې مونځ او دست نه دی. زمونږ خلک عبادت دې ته وایي چې دې صرف مونځ کوي. نه، مونځ په عبادت بدني کې بهترین عبادت دی. مونځ د مسلمان دپاره نبي علیه السلام فرمایي د خدای رازداري ده، خدای سره پټې پټې خبرې دي، او دا مونځ د مسلمان دپاره معراج دی. نبی علیہ السلام فرمائی صلاة معراج المؤمن، لکه څنګه چې نبی علیہ السلام لاړ او د الله سره بره ملاقات وکړو، معراج ورته وایي. دارنګې دا مونځ ته خدای سره معراج کې. نو مونځ ډېره هم عبادت دی په بدني عبادتونو کې. وایي دا نه چې ګنې د عبادت دی او نور نه دی. هلکه عبادت کوم مونځ کوم، نه که د مانځه وخت د سره نی او ته د خدای ذکر کې لا اله الا الله، دا عبادت دی. ته وایې سبحان الله، دا عبادت دی. ته وایې الحمدلله، دا عبادت دی. که ته یو مسلمان ته ضرر نه رسې، دا عبادت دی. نبی علیہ السلام فرمایي یو مسلمان ته ضرر نه رسول، دا عبادت دی. او که ته په چا سلام واچې السلام علیکم، د سنتو په نیت د نبی علیہ السلام سنت دی، دا عبادت دی. که چا د جواب سلام دی ورکړه وعلیکم السلام، دا عبادت دی. که انټوشي دی وکړو تا وې الحمدلله، دا عبادت دی. او که بل انټوشي وکړو تا وې یرحمک الله، دا عبادت دی. او که په لاره تیږه پرتی او یا یو زغی پروتي غنه پرتی یا یو څانګه راښکتې مسلمان ته تکلیفي او دا دې کټ کړه، دا عبادت. که د مریض تپوس ته وکړه، دا ځان له عبادت دی. که د یو دوست ملاقات له د خدای دپاره لاړې، دا بیا عبادت. پورې ژوند
تعالی خدای تقسیم کړی دی په یو یو ګړی ته ثوابونه ګټلی شي خو که ته کې ګور یو مثال در کوم زموږ پیغمبران د خدای څونه مقرب مخلوق دی په امتونو کې د پیغمبر نه خدای ته بهتر او نږدې بل نی پیغمبر دارک د خدای شاګرد دی او امت بیا د پیغمبر شاګرد دی حضرت یونس علیه السلام الله تعالی یو قوم ته ولېږه نینوا ورته چې لاړ شو دې قوم ته زما دعوت وچلاوه او دې قوم ته زما دین وښایه لاړ قوم یې ونه منه چې ویې نه منه وی الله څوک هم ورسره وی اوس یې ویاروه ګوره اول مینه ده چې په مینه پوه نه شي څه پیغله ده اوس یې ویاروه څنګه ویاروم الله ورته ووایه چې که توبه مو نه وسته نو تاسو باندې عذاب را روان دی 3 ورځې به مخونه زیړي بیا به 3 ورځې مخونه سره شي بیا به هم 3 ورځې مخونه تک تور شي او بیا به په 10مه ورځ د اسمان د طرف نه یو وریځ راښکته شي او هغې کې به د خدای لوی عذاب وي بس اوس خوښه خپله توبه وباسئ او که نه زه دنه لاړم لوی قوم دی دې تیوت چې دې تیوت قوم نه منه قوم به وهه ټکاو به جیل کې به یې واچو بدې ردې به یې ورته وي چې دې بار ته څنګ ووته نو په قوم عذاب شروع شو چې د عذاب آثار څنګ په قوم شروع شو قوم خو پې شو هله وی لاړ شي یونس علیه السلام ولټوی ده پسې وګرځېدل خدای پیدا نه کړ دغه خپل فرض پوره کړل د قوم نه ووت د کلي نه د الله په حکم ووت دا نه چې د الله د حکم د بغیر پیغمبر کار کولی شي بس ووت د قوم چې عذاب آثار کله شروع شو لا راغلی نو بس دې ټول یاره وي یو کار کوو راځئ هغه یونس خو نشته خو هسې هلاکېږو تباه کېږو معلومېږي دا چې برحق پیغمبر و چې کومه پیشنګویي کړې دا رښتونې دا ګوره د عذاب اثرات شروع شو راځئ چې هغه کومه عقیده من دخولې چې هغه خپله کړو ادې نیکه خدای خو شته که نه بس فورا ټول قوم خدای مسلمان که یو لک کم و بیش قوم یو لک کم و بیش قوم دا خدای ټول مسلمانان یک جبه مسلمانان یا به پیغمبر وو به ټکاو به پیغمبر ته به تکلیف ورکاو یا په یو جبه مسلمانان شو او اسلام نه پسې څه چلو کړ راووتل او خدای ته چغې شروع کړې ماشومان یې هم راوویستل ماشومان هم چغې وایي او ښځې راوویستې ښځو هم چغې جوړې کړلې او دونه هوښیارانو چې څاروي بار راوویستل نو څاروو نه بچي اخوا کړل چې کوم څاروي ګډې چیلی نه بچي اخوا کړي نو بچي په خپلو څارو پسې چغې وایي او څاري په بچو پسې چغې وایي نو چغې یو شان شور شو بس چغې وخې خدای ته او د څاروو دا شور به هم پکې وي چغې جوړې کړې الله ته چې خدایه بس یونس علیه السلام چې موږ ته کوم دین ښولی دی موږ قبول کوو هغه وایي چې خدای یو دی بس الله ته یو منو بلکل او هغه پسې وګرځېدو خوشترې نه خدای توبه هم قبوله کړه الله هغه راغلی عذاب پورته کړه قرآن شریف کې الله فرمایي راغلی عذاب خدای پورته کړه اوس یونس علیه السلام خو 10مه ورځ باندې پتمه او پیغمبر په امت بیا ډېر خفه کېږي تاسو ته پته نشته ډېر زیات خفه کېږي خو پتمه چې 10مه ورځ ده او په 10مه ورځ به عذاب راځي 10مه تېره شوه 11مه 12مه یو شپونکي د دې د علاقې د طرف نه را روان تپوس یې ته وکړه کوم ځای نه رالې وی نینوا نه رالم وی خلک یې څنګه دی وی ټیک ټاک عذاب را نغی په دې قوم وی نه مله دروغ اوس ترې رالم صاحب د قوم سره خوشحاله دي او خپل لګیا دي خپل ویش عشرت کوي او خپل زمیندار او خپل کاروبار کوي دقه د یونس علیه السلام مړه کې یو پوټې غوندې پریشاني راغله په دې نه چې خدای عذاب دی ولې رانوت خدای نظام دی په دې باندې پریشانه شو د قوم یو عادت و چې دروغ به ورته چاوې وجبې دا د هر چا یو خپل قانون اوس هم په دې پیرنګیانو انګریزانو کې بعضې قانون وي چې ممکن نشته سخت قانوني نو دا یو قانون چې دروغ به نه وي اوس خو د قوم ته هم نشم دی که ورنه وایي به چې ښه مونږ ترې دروغ وایي چې عذاب راځي عذاب خو رانغې او خدایه ولې رانغې ما ته خو تا وحې لېږلې وه اوس خبر نه شو چې عذاب راتلل د هغې په توبه ختم شي غیب علم خو خدای سره دی غیب علم ورسره وي نو بیا به ورته پته وه چې زما د قوم نه په توبه عذاب ختم شوی دی راشه دې قوم ته لاړ شه خو یو الله د هغې عالم دی الله سره د علم دی بس روان شو د قوم نه روان شو یو کشتۍ ولاړه ده هغې ته وخت په دریاب کشتۍ ځي چې کشتۍ څنګ د دریاب یو پوټې غوندې دلته کې یونس علیه السلام لږ غوندې الله سره مشوره کړې وي نو ښه به کړې الله سره مشوره ونه کړه ګناه نه ده کړې ګورې چې څوک وایي چې یونس علیه السلام ګناه وکړه ګناه خو دې ته وایي چې خدای ورته یو کار یاد کړي چې دا وکړه او نه کوي او یا وایي مه کوه وي کړي هغې ته ګناه وایي نو خدای خو منې کړې نه ده چې کشتۍ سمه ده خدای خو نه دې منې کړی چې له دې کلي نه موځه نو ګناه نه ده خو یاره پیغمبر ډېر لوی شان دی معمولی غوندې پیغمبر داسې لږ غوندې اړقي نو الله پرې ډېر زیات خفه کېږي لږ غوندې معمولی غوندې موږ د خدای څونه خلاف کوو دلته څومره خلاف کوو خدای راته صبر کوي آدم علیه السلام بوټي له ګوتې یوړې پاڼې راواخېسته خولې ته یې واچوله کفر خو یې نه دی کړی
او ګناه هم نه ده کړې. خدای پاک په خپله قرآن شریف کې فرمایي فنسیه ولم نجد له عزما، وی چې شیطان ورته قسم وخوړه نو زما هغه خبره ته یېره شوه. الله وی قرآن شریف کې نو چې د بنده نه خبره یېره شي نو خدای خو په یېره نیول نه کوي. لیکن آدم علیه السلام یې په بیا هم راونیول. لوی سړی دی، لوی سړي نه غلطي وشي نو هغې باندې سخت ګرفت کېږي. نو یونس علیه السلام دلته پاکار دا وه چې الله سره مشوره کړې وه چې الله تا خو ما ته ویلي وو چې عذاب به رالېږم، عذاب خو رانغې، اوس به زما څه کېږي؟ زه خو هغوی ته دروغجن ثابتېږم. ممکن د الله ورته څه لار ښولې وه چې ورشه هغه مسلمانان شوي دي، عذاب مې پرې رالېږلی خو مسلمانان شو. نو د الله د مشورې نه بغیر کښتۍ ته وخت دونه کار وشو. کښتۍ کې د دریاب دې منځ ته شو ودرېده، نه ځي نه یو خوا ځي نه بل خوا ځي، او صاحبه چپو ګیره کړه او سمندر دریاب چپو ګیره کړه، یو طرف نم چپېري بل طرف نم چپېري. نو هغه زمانه کې یو قانون یو دستور و، رواجی په هغه زمانه کې رواج دا و چې د مریان به خلکو ساتل. نو چې کم مرۍ به د مولا نه تښتېدلی و د خپل مالک نه، نو ابه چې کښتۍ ته وخته نو کښتۍ باندې به دا چل راته. نو بیا به یې دا چل وکړه چې مرۍ به یې پیدا کړه، ابه یې دریاب ته وغورځو نو کښتۍ به سمه شو. کښتۍ مانګي چغه کړې وایي مونږ کې یو مرۍ دی، مرۍ د مالک نه بې اجازت را تښتېدلی دی، ځان وښایه مرۍ کم هغه یو به دریاب ته وغورځو نو باقي نور خو به بچ شي که چې ټول غرق کېږو نو یو به د غرق شي که چې کوم پکې مرۍ نه دی هغه ځان وښایه په خپله د مرۍ پته لګېږي. حضرت یونس علیه السلام لومبې پاسېد وایي ما ته ځان معلوم دی دا کښتۍ زما د وجې غرق کېږي، زما دریاب ته وغورځوئ. زه هغه کس یم چې د خپل مولا د اجازت نه بغیر را روان شوی او کښتۍ ته ختلیم. پوه شو چې دا خو اوس مسله جوړه شو، اوس به څه کېږي؟ بهر کې بعضې کتابونه لیکي چې په خپله او څوک وایي چې هغې دریاب ته ور وغورځو. چې دریاب ته څنګه ورغورځېده الله یو کب راولېږه، داسې کب یې راولېږه چې هغه په دریاب کې د ټولو نه غټ کب دی او خوله یې وازه کړه او الله مقرر کړې په دې چې ته به خوله وازه کې دی به در ټوکۍ خو دی به الواق تېری چې ستا غاښونو سره هم د ده سرمنو نه جنګېږي. الله کولی شي دا څه کار دریاب کې مې خوله وازه کړه او یونس علیه السلام یې الواق فالتقمه الحوت وهو ملیم. قرآن شریف کې الله فرمایي څه فرضي قصه نه ده، کب الواق تېر کړ او دې دا کب ته چې تېره دغه وخت کې ملامته دی په سوچ او فکر کې پروت دی چې خدایه نور به را سره څه کوې، ما نه غلطي شوې ده واقعي چې تا سره ما مشوره ونه کړه او الله ستا د اجازت نه بغیر روان شو. کب تېر لوی کب دی، په دریاب کې غټ غټ کبان اوس هم شته، لوی لوی کبان شته. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو ځل صحابه کرام یو جهاد لتلي چې لاړل نو هغه جهاد کې اوږي شو غریبانان، د خوراک درک نه لګېد. وی دونه اوږي شو مونږ چې د ونو پاڼې به م خوړې او چې کوم را سره اوښان املالول. اخره کې د جهاد چې کوم مشر و هغه وی که د اوښان تاسو ټول حلال کړل نو کلي ته به واپس پسې ځو. وی دی کې دریاب یو کب راوغورځو، سمندر دریاب غاړه وه، چپې والې یو کب یو غرب شو چې بار یې راوویسته. ما د سمندر دریاب د چپې لیدلي کله چې دا مد جزر دا چپې وي دا ډېرې غټې غټې چپې لکه د غر په شان چپې را روانې چې دریاب سیند کب راوغورځو مونږ ورمنډه کې په تورو مو وو چې بیا واپس لاړ نه شي را چې م قابو کړو. هغه صحابه وایي وی مونږه 1500 یا 1800 روایتو کې لږ اختلاف شته، څوک 300 یادوي خو ګڼ کسان کب څونه وی مونږ 15 ورځې وخوړه. مدینې منورې ته هم د نبي علیه السلام له غوښه راوړه، غوښه باندې مالګه واچي بیا وچه شي خرابېږي نه څومره وزه هغه نورې خبرې پرېږده. هغه وایي د کب 2 شیم راواغېشتې نو یو هم په ځمکه یو طرف ته ودروله او بل هم بل طرف ته ودروله الله شی او سرونه موله بره وجنګول. او زمونږ په لښکر کې چې په ټولو کې اوږد سړی و او اوږد اوښو نو هغه سړی هم په هغه اوښ باندې کېنو او د هغه لشو لاندې هم تېر که سر یې ورسره ونه جنګېد. دومره مضبوطه کبان شته. یو ځل مې یو کتاب کته نو د امریکې او د افریقې منځ کې چې دا کم غټ دریاب تللی سمندر دریاب د دې کې یو کب متعلق لیکلی دی چې یو کب دی په دې دریاب کې. زه اوس خطا کېږم چې هګۍ کم ځای چې یو خوراک کم ځای کوي، خو دی وی چې هګۍ غالبا د افریقې په دریاب کې اچوي او خوراک له د امریکې دریاب جزیرې ته راځي او یا دلته هګۍ چې یو خوراک له هلته ځي، خو یو ځای کې هګۍ اچوي بل ځای خوراک. ولې چې کوم ځای کې خوراک دی نو هلته اوبو کې هغه ټمپریچر نشته چې د اګو نه بچي پیدا شي، او چې کوم ځای هګۍ اچوي هلته خوراک انتظام نشته. نو دی روزانه خوراک له دغه یوې جزیرې ته ځي او اګو له هغه بلې جزیرې ته ځي. روزانه یو ځل د تلو او د راتلو 2 چکرې دی لګوي او دا څونه فاصله دی تېر کوي
د ده د یو طرف نه 2.5 کیلومتره مزل دی. ستا ساینسدان لیکلی دی، ستا د دریاب ماهر لیکلی دی 2.5 کیلومتره مزل د یو طرف نه او 2.5 کیلومتره مزل د بل طرف نه. دی روزانه 15,000 کیلومتره مزل کوي. اندازه ولګوه د خدای څونه لوی مخلوق. دلته خو دا میږي ښکاري، دا میږي وایي، دا میږي به وایي چې یاره بس مخلوق همدغه دی چې دا په جومات کې کم دی. میږي خو د جومات نه بار نه دی وتلی، د هغه خو ټول ژوند په جومات کې تېر شو. هغه ته مونږ ښکارو چې بس دا غرونه هم دي او دا انسانان هم دي او دا څه بلا مخلوق دی. مونږ به ورته خدای خبر څه بلاګان ښکاري دې میږو ته. او چې څومره چکر لګوي نو په ټول کال کې به په دا جومات کې چکر ولګوي بر بتې ونه دي. دا میږي ژوند دی. دغه رنګې زمونږ ژوند حقه دی لکه د میږو خپل یو محدود ژوند دی زمونږ. د خدای د کائناتو له مونږ نه یو خبر. میږي غر نه دی خبر چې غر لا څه ته وایي. میږي سمندر دریاب نه دی چې سمندر دریاب لا څه ته وایي. میږي اوښ نه دی چې لا اوښ کاکا پکې څه ته وایي. میږي د اتي خلطم نه چې اتي خلطم پکې لا څه ته وایي. دغه رنګې د خدای کائنات دی زمارونو مونږ ته نه یو خبر. د خدای ډېر لوی کائنات دی، ډېر لوی مخلوق دی. نو کب چې څنګه الواق تېر کړ نو په سمندر دریاب کې چکرې ورکوي ګرځئ. دا کب دا خېټه مفسرین لیکي دا ورته الله د شیشې په شان شفاف کړه. ورېږه پیغمبره چې په تا د ځمکې دننه مخلوق هم وګورم. هغه اصلي مقصد له راځم اوس. نو چې کب د ځمکې ویښ له ترړې له ورسېده او حضرت یونس علیه السلام د کب ګېډه کې څه کوي بل څوک نو بیا به یې وایي چې خدایه نو ما څه ګناه خو نه ده کړې. ګیله به یې کوله، خدای تا ما ته ویلي چې مه ځه، که تا ویلي چې مه ځه او زه تللی وې نو زه به مجرم ومه. تا خو زه نه منې کړې خدایه، دا دې را سره څه چل وکړو. هغه د کب په ګېډه کې توره خټه کې لاندې توره خټه کې لګیا دی او د الله عبادت کوي. فرشتې د عرش چې د عرش نه ګیر چاپېره کومې فرشتې دي الله ته وایي. قرآن شریف کې الله فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. چې کوم نیک عمل ته کې دا خدای ته رسي. دا پاتې نه دی څه ذکر یې وکړه تا وې سبحان الله فورا الله خبر شو. دا لوح محفوظ ته ورسېد، دا علیین ته ورسېد، دا عرش ته ورسېد. فورا په سکندونو کې تب ستا غوږ به نه اورېدلی او خدای مخکې واورېد. فورا رسېږي بس او فرشتې اوړي دې بنده نن دومره ستا تسبیحات ووې د عبادت شو. هغه فرشتې د عرش نه چې الله دا نیک اعمال رسېږي خو پې خبر شي هغې څه وایي الله ته الله یو ډېر د زارې اواز راځي، ډېر داسې معلومیږي لکه چې څوک په